بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو. خاص خبرونو کې نن وزیر اعظم خیبر پختونخوا کې لویه جرګه چې قبایل هم پکې ورکیو او خاص خبر عالمین ګنډپور هم تاسو ګورئ. نو فیلډ مارشل هم ناست دی، ډنډې زور هم ګورئ او ټول یې کینولي دي او دلته کې عالمین ګنډپور هم ډېر تعریفونه وکړو او خاص خبره پکې کمیټي جوړه شوې ده. په دغه کې به اوس د افغان کډوالو په حوالې سره هم خبره کیږي، ترهګرو حوالې سره، نور په صوبې کې امن دپاره فنډ دپاره ټول معاملات دي په اهم غدا دا تاسو ویډیو اخیره پورې وګورئ او خاص کر خیبر پختونخوا ته به اوس څه کیږي او په دې کې کم کم فیصلې دغه کمیټي ته اختیار ورکړی شوی دی. بیا رځو د بل طرف ته د افغانستان پاکستان معاملات چې کوم ښه شوي دي په دې کې ډېر ښه خبرونه راځي. ډېر خلک وایي تسلیم کړی نه دی رسمي توګه نور څه ته وایي اوس قایم مقام حکومت ونه ختم شو، وزیر ختم شو، موږ هم دلته خبرونو کې ډایرکټ افغان حکومت لیکو. ایران چې کوم په دغه حوالې سره یو خاص هغه دغه خبره هم تاسو سره شیر کومه، خو په دغه کې چې کوم مهم خبر لاسلیک باقاعده معاهده شوې ده پاکستان، افغانستان او ازبکستان درمیان د ریلوې منصوبې منې باقاعده لاسلیک وشو. دینه علاوه اسلام آباد کې یو ټیک ټاکر هم وژل شوي ده، یوسف ثنا یوسف په اسلام آباد کې ډېره مشهوره ټیک ټاکر او په دې به هم خبره کوو. خو په دغه کې نور اهم خبرونو کې د افغان په حوالې سره چې کوم پرمختګ دی هغه به تاسو اختر نه پس اوس ګورئ چې کومه فیصله به کېږي. خو هېڅ هم تاسو ګورئ جون شروع شوی دی، تاسو ته خیر سلا ده یا داسې خبر نشته. خو په دغه حوالې سره که تاسو ګورئ افغانستان کې هم یو شمېر معاملاتو باندې خبرې روانې دي، دا خبرونه هم تاسو سره شیر کوم به. او په ایران کې خاص کر چې د افغان خلاف سوشل میډیا باندې یو مهم شروع شوی دی، ډېر په دې باندې نړیوالو ادارو نورو چې کوم دی هغه سخت تنقیدونه هم کړي دي او نفرت انګیز قسم کې هلته یو صورتحال جوړ شوی دی. نو په دا باندې به خبره کوو. رځو بل تاسو دا ګورئ چې وزیر اعظم شهباز شریف نن خیبر پختونخوا دوره کړې ده، په امن جرګه وه، جرګې ته یې خطاب کړی دی. دې جرګې کې تاسو ګورئ چې یو طرف ته فیلډ مارشل آرمي چیف جنرال آصف منیر ناست دی، بیا وزیر اعظم ناست دی، بیا عالمین ګنډپور ناست دی، بیا د هغه شانتې تاسو که کدرن کې ګورئ د هرې قبایلو علاقو مشران ټول چې د کسان راټول کړي وو. په دې مقصد دا و چې خیبر پختونخوا کې یو خو امن منې چې کوم کمیټي ده په دغه کې ترهګرۍ لاړ څنګه نیولی شي او په دغه کې چې کوم صوبې سره معاملات وو په دغه کې دا خبرې هم شوي دي چې صوبه مرکز سره اتفاق نه کوي، خاص کر د افغان ایشوز باندې. نو هغه باندې هم خبره ورسره کمیټي ته حواله کړې شوې ده چې دغه کمیټي به اوس فیصله کوي چې په دغه کې افغان لپاره یا د صوبې چې کوم پالیسي ده هغه باندې لاړ شي. خو ماته ښکاري داسې چې کومه خبرې وکړي ذرایع سره چې په دغه باندې به عالمین ګنډپور یو نمبر هم وړي او خپل هغه هم کوي چې افغان دپاره ریلیف یا دغه شانتې نور کیسې باندې مخې ته بوځي او بیا ټریډ باندې چې کوم د صوبې تعلق فایده هم ورسوي او ورسره د افغان تعلقاتو کې هغه کې نور هم پرمختګ وي. الریډي افغان تعلقات تاسو ګورئ چې ښه شوي دي. نو بل په دغه کې د قبایلو چې کومه ژړا ده هغه به هم اورېدلی شي او بل فنډ په حوالې سره، نور عملیات په حوالې سره، وسرولو په حوالې سره دا ټول اورال کمیټي به هغه کوي او مرکز به ورسره بھرپور حمایت کوي. او وزیر اعظم پکې فنډ هم یاد کړ چې 200 اربه روپۍ الریډي موږ د دهشتګردي کې ورکړي دي، د اشنتي نور فنډونه او چې کوم صوبې حق نور پاتې دی بجلی مت کې یا په نور هغه کې هغه به هم ورکوو. نو صوبې سره کوپریشن هم شروع کیږي. نو دلته کې تاسو چهره ګورئ، خاص کر جمهوریت تحریک انصاف ملګري په دې باندې ډېر خفګان اظهار کوي او چې کوم ته 47 حکومت وی هغه چې کوم دی فام 47 حکومت چې کوم دی څرنګه روان دی، صحیح روان دی نه دی روان، تاسو دین خپل اندازه لګولی شئ چې دا یو ځل د ډنډوي وروره دا سټیټ پالیسي وي، سټیټ هغه وي، دا حکومتونه جوړ شي که ډېر هم ورته څه ووایي کینې به ورسره لازمي. دلته کې د اصل کې خان صاحب خبره ده چې هغه ایشو چې کومه ده غریب ورو نور هم لاندې ځي. اصل شی آصف منیر خلاف چې کوم کمپین چلېده دا ټول ملګري یاد ولري چې دغه ولې نه پرېښودو آرمي چیف جوړېدو ته، ولې څه کیسه وه، څه ګناه وه. نو اوس په سخت ایمانه دي خو بس غلطي ونه شوې ده، سنګینه غلطي شوې ده او اوس هم چې کوم ادارو خلاف داسې غلط دغه کوي. خو جنون هغه وي یو وي چې بس هسې کنځلې زور زورلې
دغه باندې یقینا چې حکومت اوس ښه مضبوط روان دی او ډنډې زورم ورسره دی. اوس د افغان ایشوز شو، نور ایشوز شو، د امن جرګه چې د کې یقینا قبایل دي هغه دي، دا به ټول اوس دي یو هغه جوړوي په هغه طریقې باندې به دا ټول عمل ځي مخې ته. دې کې اوس چې کوم په خیبر پښتونخوا کې دي، که ICC دي، که غیر قانوني دي، هغه هم راتلی شي. بل طرف ته د پیور کارډ په حوالې سره چې کوم موږ ته ذرا ویلو چې اختر نه پس په دې باندې کابینې کې هغه راځي، اوس اختره پورې ممکن نه ده. نو تاسو اختره په خوشحالۍ سره تېر کړئ، هغه نه پس چې کوم خبر راځي هغه به تاسو سره شیر کوو. ورسره بل چې کوم دی پاکستان په حوالې سره یا د افغانستان په حوالې سره تاسو ته ویلو چې ریلوې ټریک چې یا ریلوې کوم هغه ده، دا ډېر اهم هغه ده چې په دغه کې ولس او حکومتونو سره د ګټې طرف ته یو هغه ده چې پاکستان، افغانستان، اوس پاکستان پکې دا لیک وشو چې دغه ریلوې ټریک چې کوم دی په دغه کې دا منصوبه پیل نه هم ډېر هغه وخت اوس پکې دا لاسلیک وشو چې دا علاقې تجارت دپاره هم، خلکو تګ راتګ دپاره هم دا به ډېر یو ښه پرمختګ وشي. ورسره په دغه کې چې افغانستان کې کم اقتصادي مسایل دي په هغه باندې حکومت ډېر زیات کوششونه روان کړي دي. بل دې خبر سره دا هم دی چې وزیر خارجه چې کوم دوره وه پاکستان، هغه هم اوس اختر نه پس لکه نن ورځې پرې دغه ویل کېږي چې اختر نه مخکې قتل هغو خو په ټلیفون کې ټولې خبرې معاملات شوي دي، اوس اختر نه پس دغه ممکن کیدی شي. اوس ګورو به چې هغه باندې څه کوي. خو دلته کې سفارتي تعلقات یا چې کوم اپګریډیشن دي یا کوم اختیاراتي هغه آلریډي منتقل کېدل یا هغه شروع شوي دي. دې سره چې کوم بل خبر دی هغه تاسو سره شیر کوم چې هغه دی د سنا یوسف، دغه نن سبا ټرینډ جوړ شوی دی او ډېر خلک په دې باندې هغه کوي چې دا یوه ټیک ټاکر وه. دغه ټیک ټاکر تاسو لیدی هم شئ چې ډېر زیات فالوورز یو او تېره ورځ یعنې پیر شپه باندې هغه داسې شو چې کور ته یو میلمه ورغله، هغوی چې څوک مختلف خبرونه راځي، پولیس باقاعده دوی کانفرنس هم وکړو ځکه چې پولیس باندې هم پریشر دی ولې چې عالمي سطح باندې په دې باندې د ټرینډ شروع شوی دی. نو سوشل میډیا باندې هغه باندې خبرونه روان دي چې دغه سنا یوسف چې کومه وه هغه بیا ملګری و یا چې کوم ویل کېږي چې خاندان دا د خپل غیرت په هغه باندې مړه کړې ده. خو اوس د دواړو په صورت باندې که هر څه وي هغه کوم ملزم گرفتار کړی شوی دی، هغه ملزم نه انویسټیګیشن روان دی او دې انویسټیګیشن نه پته ولګي چې آخر ولې. خو زیاتره دا هغه دی چې نن سبا چې کوم د سوشل میډیا یا ټیک ټاکر یا دا شانتې فیمیل چې کوم وي هغه مختلف بیا دغه شانتې دوستي یا داسې ایلیمنټس کې کله ګیر شي، نو هغو نه بیا یقینا چې دغه شانتې مسلې مخې ته راځي. خو دا کار چې کوم دی ډېر غلط شوی دی او په دې باندې سوشل میډیا باندې یو ټرینډ چلیږي. نو ما یې تاسو سره دا هم اخره کې شیر کوم. انشاءالله نوي خبرونو سره به بیا تاسو خدمت کې حاضرېږم او دعاګانو کې مې یاد ساتئ. چینل هم سبسکرایب کړئ، نو سبسکرایبشن خواست یې ده نه او چېرته چې وایي ښاد و آباد اوسئ.